په اخر کې یو څو منټه پاتې شو او په تادی کې به یو څو خبرې ذکر کوم چې دغه د لاسه زړه نرمي او موږ ټول دا غواړو کنه غواړو تاسو دا غواړئ کنه موږ ټول دا غواړو زړه ته یو څو خبرو کې په یو څو نقاطو کې دا خبره راجمه کومه خبره وکړه ده او ټیم موږ سره نشته یو څو منټه پاتې اولنې خبره اولنې کار چې دغه د لاسه زړه نرمي رب العالمین ته سوال کول او دا غنه دعاګانې غوښته الله سوي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وی چې کله پیغمبر زما بندگان ته تاسو کې زما مبارک زنه نږدې ما څوک چې زمانه سغواړي زول ورکو څوک دعاګانې غواړي زول قبولو نو ته چې کله دعاګانې غواړي یو بګی دا غواړو یا الله زما ځل سکی نرم کی رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي د زید بن ارقم رضی الله حدیث رسول صلی الله علیه وسلم خبرونه پناه غوښتلې ده نو یو بګی دا ویلي دی ومن قلب لا يخشع الا زبنانی سم پتا پوری دا غزرنه چې باغ کې نرمي نه او به وی یا الله زبنانی سم پتا پوری دا هغه سترګې نه چې رغینه وښ کنه شي نو په دې سره به سو کې چې کې نرمي نه یو مړی او په دې سترګې به سو کې نه وښ کنه شي دویمه خبره چې راغی د لاسه نرمیږي قران کې د قران تلاوت کول او باغی چې په کې سوچ کول والله لازم د زړه سم نرمي او جواب بدل درشي اوله کې بدی چې کتادت نه دي سره ورځ دوه درې د څه خاصه سره په پتا نه کوي خو چې ته به کې لګي هغه کار پرې نه دي او سوچ پکې کې او فکر پکې کې سوچ کې فکر کې اخر به د زړه شي دا نرمشي الله سوي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها الله اذا خلق کول به قرآن کې سوچنه کې ګوره به ژوندۍ تعالی لګیدلی کې څه چل شي نو کله چې بزره باندې تعالی ولګي نبي دا زړه سخت شي دنه نرمي ختم شي دنه جون چې دغه ختم شي دوه خبرې درېما چې دغه د لاس زړه نرميږي د الله سبحانه تعالی ذکر ډیر کوي الله ډیر یادوي په مخ الله یادوا او چې همیشه ستاسو جبل لمدې د الله سبحانه تعالی په ذکر به الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله د مؤمنانو زړه نرميږي په سبانه او مطمئن کیږي په سبانه د الله په ذکر باندې الا بذكر الله تطمئن القلوب الله خبردار یقینا زړه مطمئن کیږي زما په یاد اولو سره یعنی بل لار نشته لکه تاسو دا غواړئ چې تاسو د زړه نرم شي او ژوند شي او مطمئن شي د الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوي خاص کر هغه ذکر چې د سحر او ماخام د ذکر دی پرز منځنه بعد چې کم ذکر چې دنه پاتې نشي سلورمه طریقه چې هغه د لاسه زړه نرميږي چې انسان استغفار او توبه ډیر وباسي الله سبحانه وتعالى ته دې سره زړه نرمي نو دې کارو کوي چې نوې ژوند شروع کوي الله سبحانه وتعالى ته رجوع کوي او د زړه بم نرم شي په مخه د استغفر الله ټکي وای استغفر الله واتوب الی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې سل پیری او یا پیری الله سبحانه وتعالى د رجوع کول او توبه به وسته حالانکه هغه انسان چې هغه تیر شي راتونکي خطاګانی الله بخلی دی هغه انسان چې هغه د ګناونو نه پاک دی او هغه دا خبره کوي موته شپه ورځ په ګناونو کې تیریږي نو د ګناونو د لاسه زړه مو چې سختي نرمه به څنګه استغفار او توبه ډیر وباسي او دا مو چې زما ګناونه ډیر دي د تشټول د زیره در کومه او د الله سبحانه وتعالى بخپل قران کې د زیره بیان کړی دی او غوږ ته کې سم به خوشاله شي الله وی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اے پیغمبر هو زما بندگانو ته چې چا پتا شو کې بزام باندې ظلم کړی د الله د رحمت نه ته مقتی کوي او د الله نه امیدونه ساتي یو سړی بو چې سید من خو امیدونه د الله نه ساتو خو زما ګناونه ډیر زیات شي او ماته واپس ډیر ګرانه شي دا او ظلم تک تور شي دا ظلم ګټه شي نظام مبارک الله سوي هم په دغه آیت کې او دغه زینه مخکې الله به سوي ان الله يغفر الذنوب جميعا الله بدل وی ټول ګناونه وبخ نکه تدیرم ګډوډ شوی او ډیر ستانه شوی انسان دی خطا کیږي په ګناونو کې واقع کیږي نو څه شي دا غشوي
او تیری چپیری سچ شوی دغه شوی د وسنه ژوند شروع کا استغفار ډیر کو الله سبحانه وتعالى بستاد زړه نرم کی پنځمه خبره چې دغه د لاس زړه نرمیږي مرګ را دول او د قبرونو زیارتونه کول قبرونو لزیرازي د دې سره د زړه سخت نرمي مړی خخوي مړی لمبوي مړی کفن کوي جنازي پی کوي مرګ ځان ته مخې ته کېده د دې لازم استاد زړه نرمي امام سفیان ثوری رحمه الله چې کله به وده شو دغه مبارک رځي کله به وده شو بیا په پاسې په خوب کې واغې سره پاسېدو لکه د یو سره چې یریږي دې एकदम را پاسې اچانک هغه هم دغه اشاره پاسېدو په خوب کې امام سفیان ثوری رحمه الله نا کور والا بوتوي خزي بوتوي بچو بوتوي پلارسي چلوي النار جهنم وي جهنم مشروب کړي خوب را لنه راشي چې سترګې میله ورشي په جهنم راته مخې ته چې سترګې میله ورشي قبر راته مخې ته شي چې سترګې می ورشي الله ته مخامخ کېدل راته مخې ته شي د مؤمن شان ته سوچ دې سړي زړه بسنګي سخ وي کنه د زړه سم نه لري چې د خوب نه ورشي د دې خبرې دلاسه چې جهنم دی او عذاب دی ځکه امام مناوي رحمه الله وی کته دوايي غواړي د دې لپاره چې زړه دې سخت شوی دی نو غټه دوايي او چته دوايي ده زیارت القبور د قبرونو زیارتونه کول والتأمل في حال المقبور او کوم چې په قبر کې پروت دی د په حال کې سوچ کول وما بعده من البعث والنشور او دا غینه په دې کې سوچ کول چې الله ته مخامخ کېدی الله ته ودرېدي نه کله چې تا د مرګ مبارکي سوچ کوو او د مړو خالت لراتلی او قبرونو ته لراتلی الله سبحانه وتعالى واستاد زړه سکی دا بنرم کی شپږم سبب چې دغه د لاس زړه نرمیږي د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته کول او د نیکانو خلکو د سیرت مطالعه کول د دې د لاس زړه سخت نرمیږي الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته وي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه او پیغمبر ځان ټینګ دا خلکو سره چې غوي سحر ما خام الله سبحانه وتعالى نه دعاګانې غوړي او غته جاړي او هغه کې عجزي الله پیغمبر ته د خلکو مجالس په ځان باندې لازم کړ يريدون وجهه هغه خلک چې اخلاص پکې دی هغه خلک چې الله د رضا لپاره بندگی کوي اے پیغمبر دې خلکو سره کین بیا ته الله وی ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا اے پیغمبر وی دا خلکو طرف ته ګوره د سره ونه ګوري کم چې دنیا غواړي او د دنیا ګډوډ کړي بلکې ته دا خلکو سره ناسته پاسته کو ځای نیکان ګوره نیکان خلک کستا زړه سخت شي می هغه ته نصیحت وکي دغه په مجلس کې بچ د خبره ووري دغه د لاسه استاد زړه شي هغه به نرم شي نیکان خلکو سیرت وای ګوره د رسول زم د سیرت رواخله وای سره زړه سم نرم شي صحابه کرامو د سیرت رواله د جتوي د زړه به سخت نرم شي او سیرت ګوره په زړه باندې سخت اثر کوي نیکانو خلکو سیرت مطالعه کوي هغه سره ناسته پاسته کوي او د قیامت په ورځ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الله د قیامت په ورځ به ټول مرګري دی یو بل دشمنان ټول مرګري چې چا سره د مرګرتیا ده د ټول به یو بل دشمنان به الله خوګه خبره کوي الا المتقين مگر پرهیزګار خلک دی به یو بل سره دوستی په آخرت کې وي نه کته دسی دوستی غواړي چې هغه په دنیا کې مو په آخرت کې مو زړه سره نرم شي نو به نیکانو خلکو سره ناسته پاسته کو ومه طریقه چې هغه د زړه نرمیږي د غریبانو او د کمزور خلکو سره خکوا د دې سره د زړه نرمیږي حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه وان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم قسوه قلبه یو سړی راغی پر رسول الله وی رسول الله زړه می سخت شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی یاد ساته دا خبره کته دا غواړي چې زړه دې نرم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم اطعم المسكين مسكين له خوراک ورکوا غریبانان له خوراکونه ورکوا وامسح براس اليتيم او د یتیم په سر باندې لاس راکاږي د یتیم په سر باندې لاس راکاږي او غریبانان له خوراکونه ورکي د دې لاس زړه نرميږي د حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړي اتمه طریقه چې دغه د لاس زړه نرميږي د بیمارانو خلکو خوالت له یو سړی بیمار دی ته دا خواله ورشي نه پای کې به تاسو چوکي چې الله سمره طاقتور بچی دی انسان دی ټول خلک راځي شي د خود له شفا نشي ورکول قسم دوايي دوه خوري خود ته شفا نه ملوي او دې کې به شکر وباسي چې ګور الله مال روغ بدن را کړي زړه به نرم شي نهمه طریقه چې دغه د لاس زړه نرميږي د پرز مانزه خیال ساتل په جمعتونو کې او نفلي منځونه ډیر کول نفلي منځونه چې کله ته ډیر کې او جمعات کې پرز منځ کې د لاس زړه نرمي لسمه طریقه هغه د
چې کوم خلکو چې زړونه سخت شوي دي الله سبحانه وتعالی تباہ او برباد کړي او الله سبحانه وتعالی هلاک کړي یا الله سبحانه وتعالی دغه ژوند چې دغه خراب کړي دی او هغه د دین نه لري شوي دي دغه خلکو د حالاتو نه عبرت اخسته چې کله تر دغه خلکو د حالاتو نه عبرت اخستو نو ستاسو به سي هغه به نرمي تلک 10 کامله دا لس خبرې اگر کا نورم ډېری خبرې شته چې دغه د لاس زړه نرمي خو په دې باندې به اکتفا وکړو د وخت د کمی د لاسه الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زړونو نرم کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د قرآن او حدیث ته خدمت کولو او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړیو د شهادت الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.